نن په جامو خبرې دي، بیا په جامو خبرې دي. راځئ مخکې ځو په همدې مارکیټ کې به له یو دکاندار سره په ځانګړو جامو وغږیږو، په کلتوري او ترڅنګ یې عصري ډیزاینونو. درې تختې لمنه ده، دې باندې مشتریان ډېر ښه پوهېږي چې درې تختې لمنه جوړه ډېره ماشاءالله ښایسته ښکاري. موږ سره نوي کارګر دي ماشاءالله، ډېر یو صفایي سره کار کوي. کار اوریجنل سلمه ده. دې قیمت وروره د تاسو چې راغلي ستاسو د یوټیوب چینل نه چې مثال هر مشتری موږ ته دا سکرین شاټ راوړي نو بیا یو بیل خاطر به یې کوو. دا ډېر زیات ډیمانډ ده، یعنې موږ نه مشتریان دومره ډېره تقاضا دي دې ډیزاینونه کوي چې بیخي نوي هم دي او داسې سمارټ ډېره شوه مخ ته ګوره داسې یو کار شوی ده. داسې هم بل نه لکه موږ نور هم ډېر زیات بیا جوړوو. پوليدار قیمت زیات ده، دا اوس پوليدار نه ډېره شو ورکوي او ریټ ماشاءالله ډېر مناسب ریټ ده. خال او کټانه ده او مرۍ دي، ډېر یو لوکس کار پکې شوی دی. د دې صادر او د ډیزاین هر شي کې فرق شته. دا بیا په سلمه کې جوړ ده، ډېر یو نازکه کمکاره کار ده خو د مشتریانو خوښېږي. ځینې مشتریان ډک کار خوښوي، ځینې نازکه خوښوي. زه ګوره دا ګجراتي ډیزاین ده ماشاءالله، ډېر یو فینسي لاس کار پکې شوی ده او کار هم ښایسته ده. صادر پرتوب هر شمال د انډیا والا د بنارس نه دا جوړه راغلې ده، ډېره ښایسته جوړه. بنارس نه دا یې صادر ده، دا د شیرینخوریانو لپاره ودونو لپاره خلک راغلي. دا یې موږ پټې خزانې دي وروره. ښه دا یې پټه خزانه. ښه ماشاءالله ډیزاین وګوره، ډېر یو لوکس کار پکې شوی ده. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه، ستړي مشئ. دا ځل مې د جلال آباد ښار له اتحاد پلازې څخه ډېره مینه ومنئ. نن په جامو خبرې دي، بیا په جامو خبرې دي. راځئ مخکې ځو په همدې مارکیټ کې به له یو دکاندار سره په ځانګړو جامو وغږیږو، په کلتوري او ترڅنګ یې عصري ډیزاینونو. راځئ مخکې ځو او خپرونه پیلوو. تاسو خپرونه را سره تعقیبوئ. د خپرونې کوربه البته محفوظ کاکړ هم در سره. نو ماشاءالله یو ستر دکان دی او ډېرې جامې دي دلته. ما مخکې یادوري وکړه چې عصري او ترڅنګ یې دودیزې جامې دي، نو پر همدې به خبرې کوو، یا کلتوري جامې. تر ډېره بریده پورې اوس سنۍ جامې چې کومې دي د هند او ترڅنګ یې د پاکستان ډېر زیات رواج دي، خو تر ډېره بیا د هند بیخي مشهوره دي. استاد ستړي مه شئ. خیر راغلی استاد، ستړی مه شئ. ډېره مننه. تاسو ښه یاست؟ شکر الحمدلله. خوشحاله. نوم مبارک؟ حضرت الله. حضرت الله. تخلص خو فعلا نه نو جبار خیل موږ ولیکو. جبار خیل صاحب څنګه یې؟ الحمدلله. طبیعت دې ښه دی؟ شکر. وخت تېري ښه ده؟ الحمدلله. تاسو په خیر راغلی. ډېره مننه. ګڼ شمېر جامې در سره وینم او د جامو دکانداري کوئ. په خپلو افغانیو جامو په پلور باندې ډېر خوشحاله کېږي او که په نورو؟ نه د خپل افغاني دا معلومداره خبره ده، خپل د کلتور باندې خوشحالي چې خرڅ جوړوي. ډېره مننه. ماشاءالله دکان هم غټ دی او دلته به ګڼ شمېر جامې، خو هیوادوال لپاره هغه جامې راواخله څه چې نوي وي او هیوادوال یې را سره خوښ کړي. بیخي څه ده، موږ اوس یو نوی سلمه والا لاس کار د افغاني لباس لکه مثال خپل هم جوړ کړي دي. هغه به درته ښکاره کړم نوی ډیزاین ده، بیګا مې افتتاح کړی شه. تر اوله مو به یې ګورې مینهوال به یې مو ګورې. صحیح ده؟ صحیح ده. نوی ډیزاین دی البته. نوی ډیزاین ده په سلمه کې. داسې ډیزاین ده چې تر اوسه پورې موږ چې خبره ده سمپل نوی واقعا نوی دی. منه به پول خلاص کړم نږدې خو ځای راکړه. ځای به درکړو. دا نوی ډیزاین دی. ټول د لاس کار ده. د سلمو ډیزاین یې وګوره. کمرمن صاحب چې کار ورته ښکاره کړ ټول. رامین صاحب ښکاره کړي. دا لاسي کار شوی که ماشیني؟ ټول د لاس وروره. موږ سره نوي کارګر دي ماشاءالله، ډېر یو صفایي سره کار کوي. کار اوریجنل سلمه ده. دغه به افغاني جامه وي هغه ډیزاین یې که خارجي؟ بالکل دا ټول افغاني دي. دا افغاني ځکه د افغانستان کې جوړ دي، د افغانستان د خلکو کلتور او خپله مو کار کړی.
خپل هم کار کړی دی کاریګرو ته یې ورکوو زه خو یې نه کوم که نه یعنی مطلب دا چې دلته په افغانستان او کې په خپله کاریګرو یې کوو بالکل ورور جان دا څومره عالي جمله ده یو خو خپل کلتور دی او بل د دې ترڅنګ هم دلته کار ورته کېږي دوی په خپله کوي دا ډېره عالي او خوندوره خبره ده دې قیمت څومره دی د دې قیمت 12,000 افغانۍ ورور 12,000 بالکل ورور ډېر ښه دی بیک فرنټ شا مخ ته هم داسې کار شوی دی ښه یوه مخه نه ده درې تختې لمنه ده دې باندې مشتریان ډېر ښه پوهېږي چې درې تختې لمنه جوړه ډېره ماشاءالله ښایسته ښکارېږي که نه دا د څه لپاره خوستل کېږي عادي ورځو کې که نه د ځینو ځانګړو خوښیو لپاره نه دا د ځانګړو مراسمو لپاره ودونو لپاره شیرینخوري وي ورور دغسې مراسمو ته اچول یو کېږي چا د همداسې شوق ورسي او په عادي ورځو کې وازماینو بیا هغه د هر چا خپله خوښه ده ښه او دا په کور کې مچولی شي ځکه نرم بخمل هر شی تکه ډېره ښایسته ملایمه تکه ده ښه او که چېرته زه به دومره درته وایم کله کله دغه فولکلوریک یا ولسي لفظ ډېر زیات کاروم که چېرته یو خورکۍ غواړي خپل د ښکلا میرتوب وازمایي نو دا دې حتما یو ځل واغوندې خامخا دا موږ یو مشتریانو ته یو متل کوو ښه چې زړه ځوانۍ او ځوانه واده وي ځوانه سړي ته ور واغوندې زړه ځوانېږي ځوانه خو خامخا واده وي بیا خو مننه ته نور راواخله دا جالب خبرې ورته زده کړي ښه دا خو افغاني سلمدوزي کې ده او دا بیا چې دا بیا ګنډ ده دې باندې مشتریان ماشاءالله ډېر ښه پوهېږي ګوره شوه مخ ته ګوره داسې یو کار شوی ده داسې هم بل ده لکه مونږ نور هم ډېر زیات بیا جوړوو دا څه دي دا میده میده چې مو ورکړي دي دا ګونګروګان دي ورور دي شو به همدې جوړه ده یعنې دغه د جامع موسیقي ټوله دې جوړه کړې بالکل یو اواز هم لري یو خوند لري که نه ګونګروګان دا ډېر جالب انداز لري یو غزله کې وایي چې شرنګ کوي ستار زړه مې ناقرار دی دا وګوره ماشاءالله جوړه ده اواز څه دی فکر ده او اواز پې ډېر ځانګړی دی سړي نه خوشحاله اوسه دې قیمت بیا څومره دی د دې قیمت 2,000 افغانۍ ورور 2,000 افغانۍ او ټول لاسي کار ده او که چېرته بیا ماشیني کار موږ نه خلک غواړي بیا هغه تر 15 پورې انشاءالله جوړولی شو طبعا ماشیني کار هم لږ اسانه وي او تر ډېره بریده پورې بیا د لاسي کار سخت وي که نه د لاس کار موږ نه خلک ډېر خوښوي که نه لاس ډېر خوښوي بالکل ورور جانه د لاس کار هم تر ډېره بریده پورې صفا وي لږ څه بالکل ډېر صفا وي ډېره مننه تاسو ډیزاینونه راته ښایسته څومره نوي ډیزاینونه دي هغومره به هېوادوال راسره لږ څه راحت هم وي او د دې ترڅنګ خوند به ورکړي د دوی لپاره ګیبي کمیس کې ده که نه ګنډې افغاني ګیبي ده دا بیا به درته وروسته اوږده ډیزاینونه دا ګوره دا ورور جانه ډېر یو ښایسته کمیس ده کار یې وګوره ډیزاین یې وګوره په افران کې راولي په کیمره کې چې هېوادوال یې صحیح راسره ننداره کړي بس ډیزاین وګورئ ماشاءالله خپله خبرې کوي دا ډیزاین خپله خبرې کوي او دا ویسه د کمای ده چې مال د غمای ده ماشاءالله مال هم غمای ده او خپله دا ډیزاین نارې وایي چې راسئ ما وپېرئ ما واخلئ بختور دی هغه څوک چې ما اخلي موږ به یو وخت کې مشتریانو ته ویل من دا ډیزاین نوم چې ده که نرې ما واخله ډیزاین ولږ قیمتي و نو مشتریان هم ضد کې راوایي ولې نشو اخیستلی ښه هنر یې هم درغلی دی د خرڅلاو بالکل تجربه لري او ښه ځانګړی هنر هم لري ښه د پیروزي ډیزاین هم راوي دغه په څو دی قیمت د دې د دې قیمت وروره د تاسو چې راغلي ستاسو د یوټیوب چینل نه چې مثال هر مشتری موږ ته دا سکرین شاټ راوړي نو بیا یو بیل خاطر به یې کوو د دې به فاینل ریټ ورته حساب په 15,000 افغانۍ پرتوک سادر مکمل جوړه ده وروره او موږ ریټ دلته په دوکان کې 9,500 روپۍ تاسو خاطر پکې لاړ نشي مقصد نه خپل خاطر هم ساتئ مشتریانو خاطر به د ښه زیات وي انشاءالله خاطر افریدی وایي چې خاطر دې پکې خاورې شي خاطره دومره مه کوه خاطر د چا د سترګو ښه دا بیا پکې څومره لي پرونه جوړ کړی ده ماشاءالله کمیس وګوره لمن عبدالرحمن ونیسه خو لمنه ټول ښکلاګه ده دا د لمنه که چا کمیس لیدلی نه وي کمیس دغسې کابلیان به وایي که نه وه چې این عمل بیبي کوم خلک وایي کابل خلک وایي که نه موږ څه کله هم د پروشان د هغه وایي این عمل این عمل دا دی مال دا د ډیزاین بالکل دغه د ډیزاین په رښتیا هم دغسې خپله د ډیزاین هم خبرې کوي رنګ یې وګوره ډوغان یې وګوره ماشاءالله ډېر یو ښایسته کار دې کې ماشیني کار شوی دی که په اصطلاح باندې دغه دې کې ډېر چې دا ماشیني کار ده صفا خبره به کوو که نه غاړه به نه بندو هو ټول ماشیني ده بس یخنه صرف لاسي ده دا مو دلته خپله کړی دا خپله جوړ کړی ورور جانه ډېر ښه دی ماشاءالله ډېر ښایسته ګونګروګان مو هم دلته ورکړي وای ګونګروګانو ډیزاین هغه بیل ډیزاین نه دي که نه دا بیل ډیزاین په دې کې سور نه لګوي په دې کې مو لګول بنارس خپله ماشاءالله ښایسته ده دا ګل یې ښه ښکاري طبعا د ښادۍ لپاره بالکل د ودونو لپاره نکریزو شپو لپاره اچول کېږي
دا ګنډې افغاني کې موږ سره نور هم ډیزاینات لګېدلي دي به تاسو خپله هم وګورئ مینه او دا به زه فکر کوم محدوده مې دی یو څو دقیقو لپاره به اغوستل کېږي بس دا یو ساعت 2 ساعته لپاره اچول کېږي نکریزو شپې لپاره بس نکریزو شپه تېره سوه دا هم خلاص بس دا ختم ډېرې مشتریان موږ نه دې تقاضا کوي چې دا موږ ته په کرایه راکړه خو دا ډیزاین نه اوس ډېر نوي نوي موږ جوړ کړي دي زړه مې نه کېږي چې په کرایه ورځي ځکه کرایې سره کمیز خرابېږي بالکل او بل دا ډیزاین نه موږ خرڅلاو ته ډېر ایښي دي ډېر ښه ډېر محدود اغوستنه ده خو ډېره نایابه ښکلا سړي ته ورکوي فکر وکړئ که یو ساعت مو دا واغوسته هغه په ژوند کې مو چې کوم کالي اغوستي دي هغه به دومره ښکلا تجربه نه کوي لکه په دې کې چې تجربه کوئ افغاني کلتور بیا دې کې سړی یو خوند یو احساس هم کوي که نه بل جبار خیل صاحب ته راسئ دا به مو ونازوي په اصطلاح باندې په هغه قیمت کې او د دې تر څنګ په ځانګړو ډیزاینونو کې که څنګه جبار خیل صاحب بالکل ولنه ما خو صادقانه ورته وویل ډېره مننه خوشحاله ډېره مننه ژوندي اوسئ مخکې به لاړ سو نور ډیزاینونه به وګورو البته دکان کې شتون لرو تاسو ویډیو راسره تعقیبوئ البته نو مخکې ځو ښه لیدونکو تاسو راځئ لږ مخکې لاړ سو وای نوي نوي ډیزاینونه دي نور سره په هغو به خبرې اترې ولرو دا چې څه ډول ډیزاینونه دي او دی به خپله راته وایي ښه جبار خیل صاحب کوم ډیزاینونه دي دا دخترانه ډیزاینونه به درته راوالم محفلي دا ډیزاینونه اوس وګوره دا کمیسونه دي فراک اوږده کمیسونه دي ډیزاین یې وګوره ډېر یو لوکس کار پکې شوی انډیا والا برانډونه دي انډیا دي دا دا هندي دي پاکستاني هم درته ښیم خو دا شی دا به عصري جامې وي دا ډېره عصري جامې دي ماشاءالله ښایسته هم دي ویې ګوره راځي درته وارم دا وګوره ماشاءالله دا وګوره وروره دې ته چپهګردن یا خان والا ډیزاین خو وایي چپهګردن او لکه دا کالر لري که نه دې ته چپهګردن وایي زننۍ په هغه کې څومره زبردست ډیزاین دی کالر دی ته وایو اصلي کرسټال پکې کارېدلی دا انډیا والا برانډډ ډیزاین ده هندوستان راغلی هو هندوستان نه راغلی ده هندوستان چې د زه درته یو بل ډیزاین هم ښیم پاکستاني کې به برانډونو کې را سره شته دا وروره پنجابي کې دا وګوره لنډ دي ډېر یو فینسي داسې فکر وکړه چې بس لاس کار ده ګجراتي دي دا نوي راغلي دي دا وګوره غټ پټهدار پرتوګ ده دا پجامه ده د دې پرتوګ نو ډېر غټ دی دا بیا نو بیخي د سیندیانو پټګۍ ده سیندانو پټګۍ دا لږ واړه دي دا لنډ دي دا کمیس پرتوګونه یې غټ دي کمیسونه شارټ راځي دا ډېر زیات ډیمانډ ده یعنې موږ نه مشتریان دومره ډېره تقاضا دي دې ډیزاینونو کوي چې بیخي نوي هم دي او داسې سمارټ دي که نه دا ډیزاین داسې فلمي یا سریالي راته ښکاري تر ډېره بریده پورې هلته کاري هم ټول دا کالج والا پوهنتون والا جنکیان یې خوښوي فینسي سمارټ جنکیانو لپاره دي سمارټ دی ساده لپاره نه دي که څنګه ساده لپاره هغه فقیرانو ته کمرچین جوړې به ورته ورکړو شته ده راسره او دا د دې څوک رانه خفه نه شي وروره دا خیر دی هر چا خپل هغه ده که نه خامخا بس د اطراف خلکو ته چې دا لنډ کمیس راوالي هغه بیا خفه کېږي دومره لنډ کمیس څنګه څوک اخلي که نه د دې قیمت څومره دی قیمت مناسب دی بس 4500 افغانۍ 4000 او ټول داسې فکر وکړه لاس کار ده او مرۍ دی او شیشه ده ډېر کار پکې د لاس شوی دی یعنې که دا جامه واغوندئ فکر وکړئ له د 20 سر څخه به 2 پیړۍ مخته تللي یاستئ راځئ په کالو کې نوې نوې تجربې وکړئ نو واقعا ډېر عالي ډیزاین دی او ډېر ښکلی ډیزاین دی نو دا بیا انډیا والا ده یو به پاکستانی خلاص مې انډیا والا صحیح ده که نه او داسې لږ ښه راځي بالکل پاکستانی او هندی دواړه ښه رقیبان هم دي بالکل ډېر زیات رقیبان دي که نه دا وګوره وروره دا پیجامه ده صحیح ده دا پیجامه شوه دا یو ګوره وروره دا کمیس ده ماشاءالله ډېر فینسي ټول دی مرۍ خال او کټدانه ده او مرۍ دی ډېر یو لوکس کار پکې شوی ده د دې صادر او د ډیزاین هر شي کې فرق شته ده ښه ورور جانه دا صادر ده ښه د دې جوړې کانټراست صادر ده او سره په پرپل کلر کې ده یعنې ډېر زیات مشتریانو د خوښې ډیزاین ده دا همغه سره ده سپین سره بالکل د دې صادر ده وروره ښه د دې قیمت څومره وښوده د دې قیمت وروره 15000 افغانۍ 15000 افغانۍ ښه 500 ولا بل نه چګدی دا خو ډیزاین ده نو بالکل ډیزاین دی ښکلی دی نه هندوستان خو په کلتور کې ډېر غني دی انتهایی زیات او بل د دوی ترڅنګ د دوی عالي کلتور چې دی بیا د پنجاب دی پنجابي ډیزاینونه یا په دې جامو کې یا دودیز جامو کې بیا پنجاب ډېر مخکې دی په کلتور کې زه به اوس یو پاکستاني کې د سمپل ډیزاین نه واخلم
دا د پاکستان له کوم ځای څخه راځي البته؟ دا خپله لاهور نه ډېر راځي. لاهور. فکټرۍ نه ډېرې په لاهور او کراچۍ کې دي. دا د لاهور والا دي. دا د لاهور دی. بالکل ورجانه. دا ډیزاین وګوره، دا بیا په سلمه کې جوړ ده، ډېر یو نازکه کمکاره کار ده، خو د مشتریانو خوښېږي. فینسي کارونه ځینې مشتریان ډک کار خوښوي، ځینې نازکه خوښوي. دا اوس وګوره، دا داسې درې چاکه دې ته وایي که نه، کار یې وګوره ډېر یو لوکس کار پکې شوی ده. درې چاکه او دا پاکستانی دی. پاکستانی ده. ډېر هېوادوال یې خوښوي. هر شی شته، د پایجامه هم ورسره شته، څادر هر څه مکمل دي ورسره. هر څه د دې هر څه سره یې څه ورکوي چې څومره بس تا ته مناسب ښکارېږي، د ریټ ورته تا به خوښوي. ما له خوا مشتریان یې خفه نه شو. زه صحیح د تاسو ورته راسئ، بیا زه درته پټ ریټ وایم، تاسو ورنه واخلئ که څنګه. بالکل لاس کار ده، مقصد فکر هم چې ډېر ټیټې ونه غواړي که نه. داسې هم نه وي چې تاسو ورته راسئ ورته وایاستئ چې یو خدا بخش بیخي کمه. پاکستانی به درته راواخلم. خدا بخش. خدا بخش مشهور برند دی پاکستان. مشهوره کمپنۍ ده. مشهوره کمپنۍ ده. دا پاجامې دي. څه ده؟ یعنې پرتوګ. پرتوګ ده. دا کمیس ده. دا د چاغو خویندو لپاره او ډنګرو هر رقم سایز پکې راځي دی که نه. که چاغ غواړي، چاغ نفر لپاره دا اوس غټ سایز ده. ماشاءالله څه وخت ادم خان کبابي ته هم راځي. ښه لوی سایز ده که نه. که نه ډېر ستر دی. ډېر ښایسته څادر هم لري. دا څادر ده. دا څادر دی. بالکل ورجانه دا څادر ده. یو بل ډیزاین به په افغاني دی، هغه کې بل هم راواخله، افغاني هم راواخله. بل الله راچېته ده. موږ د جبارخیل صاحب سره شتون لرو او د ډیزاینونه راته معرفي کوي. دا وګوره وروره، دا ډېر زیات داسې ټرینډینګ کې روان دی نن سبا به یقینا. او خلکو ډېر بد حال پې جوړ کړی ده په دې باندې. او دا بس داسې د پولیدار هم ده وروره، او خاندار هم ده، مریدار هم ده، ډېر ماشاءالله ښایسته ډیزاین. هغه د جامو کومې ځانګړتیاوې چې دي ټولې مو په دې کې رااخیستې. لکه پولیدار قیمت زیات ده، دا اوس پولیدار نه ډېره شو ورکوي، او ریټ یې ماشاءالله ډېر مناسب ریټ ده، او ریټ یې ارزانه ده. وزن هم سپک ده، پولیدار درندم دي، دا درندم نه دي، سپک دي، وزن کې ښه دي، ډیزاین هم ښایسته ده. او قیمت د دې د وروره چې ستاسو چینل طرف راشي راته دکان کې خو مونږ خرڅوو 15,000 4,500 روپۍ. دا به ستاسو په خاطر چې دا مشتریانو خاطر وکړو 3,500 غواړم. بس نو راتښتئ ورته چې خلاص نسی مقصد خبر دی وایي. ته راغلی که نه، یو خاطر باید د مشتریانو وشي. بیا خو مننه ډېره زیاته مننه جبار. ها نه مننه، هیله کوم وروره. کور آباد. دلته داسې ډیزاین چې هغه تر اوسه نه کې میډیا ته ورښکاره شوی وي او نه وی وي بیخي. صحیح ده، درته راواخله په هغې خبرې وکړو. دا دی ګجراتي. ګجراتي ډېر یو ښایسته ډیزاین. ګجرات نه، دا د پاکستان د پاکستان د ګجرات دی. پاکستان هم ګجرات. او بالکل هند و پاکستان دواړه یې لري. دا وګوره، پاکستان خو اوس پیدا شوی ده، خو زه بس مرکوی بس بدې معاملې دي. غږېږي ونه پرې. او هغه سیاسي هغه کې مونږ کار نه لرو. دا اوس وګوره، دا ګجراتي ډیزاین ده، ماشاءالله ډېر یو فینسي لاس کار پکې شوی ده، او کار هم ښایسته ده، څادر، پرتوګ، هر شمه. دغه د ګجرانو کلتور تر ډېره بریده پورې که فکر دې کړی وي دا زموږ تاسې په کلتوري افغاني جامو کې هم ډېر استعمال کېږي. فکر کوم لکه ورته والی سره لري. بالکل همداسې ده. لکه هغوی ما فرنګ جنسونه ډېر خوښوي، افغانان هم خوښوي، او ډېر زیات خلک خوښوي دا شیونه. جنس هم نه واده. یو د نو بل درته سر دامن نه واخلم. سر دامن تر واخله، سر دامن نه واخله. ډېر لوکس عبدالرحمن راوړه. عبدالرحمن ته راسه. دا کوم وروره چې راشي دا ما سره وښیي تا ته که نه. عبدالرحمن ته به ما اول هرکلی ووایو. الله دې راوله. خیر اوسې، مننه. څنګه یې؟ شکر دی. طبیعت دې ښه دی؟ الحمدلله. خیر راغلی. خیر اوسې، مننه. د ده هم ډېره مینه ومنئ. ښایسته ده. تاسو جوړې وښایاست. تا ته به مونږ داسې جوړې وښیو چې ډېرې ښایسته دي. تا ویل چې داسې نایابه شی راواله که نه، چا نه وي لیدلی. نایابه دی نو دا. جوړه درته وښیو. ښه کیمرامین به راسي او له خیره سره ښه به یې داسې درته عکاسي کړي چې جوړه چې شی او د دې تر څنګ جامې یعنې څه. دا د وروره د انډیا والا ښه د بنارس نه دا جوړه راغلې ده، ډېره ښایسته جوړه ده. بنارس نه؟ دا یې څادر ده. دا د شیرینخوریانو لپاره، ودونو لپاره خلک اخلي مونږ، ناویګانو لپاره. دا وګوره، دا څادر دی یوازې. څادر هم ډېر زیات ښایسته کار شوی. شال یا څادر؟ شال. او دا بیا وګوره، دا څلور طرفه د څنګوري ډیزاین ده. دا بیا بلوز ده وروره. ښه بلوز هم بیا ډېر یو لوکس بلوز ده. دا یې نسونه دي، او دا بلوز د شا مخه ده جوړ ده. د قیمت بیا څومره دی؟
د دې قیمت د وروره فاینل مناسب ریټ به وي 18,000 افغانۍ. 18,000 افغانۍ. جنس بیا ډېر ماشاءالله بهترین ډیزاین دی. بالکل. عالی جنس او ښه جنس. ښه جنس ده. ډیزاینونه نور هم راسره شته د بغا بل بخش کې درته وښیم. دې بخش کې دا شیونه درته دلته که یو بل داسې نوی ډیزاین وي هغه به وګورو بیا به بل بخش ته لاړ شو بیا به نوره خپرونه هم پسې راټوله کړو. پاکستاني برانډ کې وروره د فلمونو اداکارانو لپاره دغه شپونه پاکستان کې ډېر اچول کېږي شیرنخوریان ودونو کې اچول کېږي سریالونو کې زه به دا درته وښیم د سلمو والا شارعله چې ډېر زیات مود ده او خلک یې خوښوي. ماشاءالله دومره عالي دوکان دی دومره ښکلي ډیزاینونه دي چې یو ګوري بل ته دې زړه ور وشي چې بل ګوري بل ته دې زړه ور وشي. نو چې څومره مخکې ځې په ډیزاینو کې هغومره درته نوي هم وي او تر څنګ یې عالي ډیزاینونه هم دي. ښه دا بیا چې وګنډل شي ماشاءالله بیا ډېره یو شو پیدا کوي. دا ناګنډلې دي. دا ناګنډلې دي ګوره ورته دا ګوره وروره ښه دا کار ټول د لاس کار ده دا داسې دوه منزله راځي وروره ښه دا له دې سره سټچ کېږي د لاندې لاندې جیفونه ورکول کېږي څادر ډېر ښایسته ده دا کمیس ده لکه مثال چپن شپ کې ده خو کولی شي مثال بند هم وګنډي چپن شپ کې هم ګنډل کېږي خو دا نوي ډیزاینونه دي ټول د لاس کار ده داسې ورته واچوه وروره څادر شانې ورته وښیم څومره زبردست ډیزاین څومره عالي ډیزاین څادر ده وروره ښه څادر یې هم ګوره ماشاءالله ډېر یو ښایسته ښکلی ډیزاین کې هم ده. بالکل هو ډېر ښایسته ده دا مونږ مشتریانو چې خوښ کړي نو بیا ورپسې په هفتو هم ګرځېدلي پیدا کړي نه دي ځکه موږ د دوکان دا پټ ډیزاین چې دا ډیزاین ده دا صرف د دوکان پټ ډیزاین دی نو مطلب په دې پسې مشتریان هم نه زه ښه دې وکړه زموږ لیدونکو دې م لږ ونازوله. هو بالکل ولې نه هغوی دې خدای نه خفه کوي دا یې نسوړي دي ګوره ښه دا یې ګوره دا یې نسوړي دي ګورئ ډېر یو ښایسته نسونه هم لري دا بیا شا لمنه ده دا د شا لمنه د شاته بیا اچول کېږي ورسره دنبالهدار شپ کې هم ګنډلی شي خویندې او په هغه کې هم ګنډلی شي ګرد کې لکه مثال که لمنه ته دنباله نه ورکړي هغسې هم ګنډلی شي خو دنبالهدار ډېر ښایسته ښکارېږي دې ډیزاین دنبالهدار ده. دې قیمت بیا څومره دی؟ دې قیمت وروره اصلا نرخ یې ډېر زیات قیمته ده خیر ده چې تاسې راغلي نو یو خاص خاطر به د مشتریانو وکړو 15,000 افغانۍ 15,000 افغانۍ ټول د لاس کار دی. ډېره مننه. دلته هم هغه نوي ډیزاینونه خلاص وکړه شته که مخکې ډېر دي خو بیا نور ډیزاینونه به درته وښیم صحیح ده هو صحیح ده راځئ یاخوا لاړ شو مخکې لاړ شو هلته به لږ په ډیزاینو خبرې وکړو. ډیزاینونه ماشاءالله ډېر زیات دي په همدې دوکان کې نو اوس به یې دې اړخ ته راسو درېیمې کټګورۍ ته بالکل که څنګه بالکل دا ډېر یو ښایسته رنګ ده پاکستانی برانډ ده بین یونس برانډ ده ډیزاین یې وګوره ماشاءالله ډېر یو نرم ګاچ ده دقت په چک کوه وروره دا ګیرې د پام ده که نه دومره نرم دی چې پوښتنې دامن مې وخلاصه دامن مې خوښه دا وګوره دا دامن ده وروره ښه دامن یې وګوره نسوڼې وګوره ډېر یو اعلی طریقه باندې کار شوی ده ډېر زبردست دا یوازې لوبټه ده وروره او دا څادر ده څادر ده رنګونه بیا پکې شته ده وروره هر رنګ به لري ښه ورور جانه دې نه بغیر به پکې یو بل دا ډیزاین ده فل برانډډ ده جنس هم ښه ده کار هم ښه ده دا وګوره دا ډیزاین بیا وګوره دا چپني ده هغه یې بند و دا ډیزاین بیا بیل ده بیل پټه چې ده دا بیا وګوره ماشاءالله ډېره ښایسته پټه لري دا یې ساده ده ډېر زبردست فټ او ښکلی ډیزاین دی ښایسته دي موږ سره ماشاءالله دا اوږده دي دا پکې اوږد ډیزاین ده یو بل پکې دغه ډیزاین ده دا هم ډېر ښایسته دا دومره ښو جوړو کې به سړی کوم یو انتخاب کړي دوی به ورته حیران وي سره که چېرته دا ډیزاینونه درته وښیم نو تر ماښام هم نه خلاصېږي پوهېږم دلته ډېر زیات ډیزاینونه زیات دي دي ورور جانه ښه دا وګوره دا بیک ده دا فرنټ ده دا د کوم هېواد دي؟ دا هم بینونس دي پاکستاني دي عموما موږ سره پاکستاني برانډونه ډېر زیات دي وروره چې خلک یې موږ مشتریان یې ډېر زیات لرو ښه ګورې کار ډیزاین هر څه ماشاءالله مست ښایسته دي ځانګړي دي او د دې قیمت بیا څومره دی؟ قیمتونه ورور دي هر ډیزاین چې ته ګورې له 6,000 5,500 7,000 9,000 8,000 پورې دي تر 8,000 مختلف دی ورور جانه ډېر ښه دی پاکستاني دي دا ټول پاکستاني دي وروره بیا یو رقم تارزان هم لرو که نه چا ویل چې دا څنګه ټول قیمتي جوړې وایي ځکه زیاتره مشتریان هغه کوي که نه د ارزانه جنس ډېر طلب کوي لږ ارزانه دې هم پکې وي دا دې هم پکې وي
دا وګوره دا بیا چپنې دي دا هم پاکستاني دي خو د دې ریټونه دي وروره 3.5 افغانۍ 3.5 افغانۍ د دې وروره پاکستاني دي دا هم پاکستاني دي ډېر ښایسته هم دي لوکس هم دي نوي هم دي دا تاسو را سره ننداره کړې هیوادوالو د څومره ښه ډیزاین دی انتیک والی ډیزاین دا دی بیا لنډ دي باندې پاکستاني کې دا لاند دي دا لنډ ډیزاینونه دي بعضې خلک بیا وایي موږ ته لنډ شپونه راواخلئ د دې بیا قیمتونه څومره دي قیمتونه مختلف دي وروره هر رقم دشته ده لنډ شپونه 15,000 او 4,500 روپۍ دي دا بیا وګوره دا یو برانډ ډیزاین ده برانډ مګر برانډ داسې یو خاص ډیزاین نه دي که نه چې لوکل نه دي چې ټول بازار کې یو څوک غواړي چې ځان د داسې لباس والي چې بل چا نه یې اغوستی یا بل څوک یې وانه غوندي دا وګوره وروره دا شلوار ده دا بیا کمیس ده کمیس هم بیک فرنټ همداسې کار شوی ګورئ دا کمیس ده دا بیا څادر ده وروره ډېر یو ښایسته څادر لري څادر ته دې فکر ده نرم ګاز ډېر نرم ګاز دی دا لکه پوست موز لکه مالوچ په دا سر کې دا څه دي دغه یو ګمرګان دي دې سره ښایست پیدا کوي دا چې بس اچولی د هغې ته چټي ورکاږېږي ښه ښکارېږي که نه څومره زبردست ډېر زیات ښایسته دي واقعا ښایسته دي یو دوه درې نوي ډیزاینونه نور هم وښایه بیا به زو پسې له خیره خپرونه به هم راټولوو او ستاسو لپاره موږ هڅه مننه ژوندي اوسئ چې ښه ښه ډیزاینونه درته وښیو دا چینل له لارې څوک راشي که نه هېوادوال هم خبر شي ورکه پټې خزانې به هم درته وښیو که نه دا یې موږ پټې خزانې دي وروره ښه دا یې پټه خزانه ښه ماشاءالله ډیزاین وګوره ډېر یو لوکس کار پکې شوی ده ام سلما ام مری خال کټدانه هر څه پکې شته ده د دې به یوازې دا لوپټه درته وښیم سم د شرارۍ لوپټه ده ښه دا به درته ښه دا یوازې څادر ده وګوره ډېر یو ښایسته څادر ده ورسره دا هغه خویندو لپاره دي چې ودونه یې تیار وي بس واده لپاره ځان ته داسې یو جوړې اخلي چې واده نه وروسته بیا دا ناوېتوب کې موږ زه داسې رواج ناوېتوب ورته ناوېتوب کې جنکیانې اغوندې وو ډوډۍ وډېګانې څوک ورته کوي اوږدې ګورې جوړې چې پاکستاني برانډونه دي په جالۍ کې دي دا بیا دا شپونه بیا داسې اچول کېږي د دې پټې خزانې قیمت څومره دی د دې خزانې قیمت 12,000 افغانۍ ده 12,000 داسې جنسونه دي بیا یو څه جوړ آمد لري مشتریانو سره به خاطر وکړو ستاسو چینل خوانه هر څوک چې راغلی څه چې جوړ آمد وي نو بیا راسئ زموږ له ادرسه بیا به انشاءالله درته لږ څارنه کېږي انشاءالله اول ډیزاین بل سمپل ساده درته وښیم ښه ساده مو ښه سمپل ساده ډیزاین نه خوښه یو رنګ هم داسې ښه یو سمپل ښایسته رنګ درته وښیم دې ته وایي ګجراتي خیر دا ډیزاین داسې نه ده وروره ښه دې کې ډېر وخت نه دا شی نمود دی خو دا کې نوي نوي ګلان راځي دا یې اوس نوی ګل ده ډیزاین یې مو ګوره کار یې مو ګوره ډېر یو ښایسته سمپل کار ده او ګاچ هم نرم ګاچ ده وروره بیک فرنټ یې ګوره ډېر یو ښایسته کار شوی ګجراتي دي دا د افغانستان کې خلک ډېر زیات خوښوي لکه هر خور غواړي چې یو ډیزاین ډک وي بل سمپل هم ولري نرم ګاچ والا چې کور کې هم واچولی شي دا بیا کور کې هم اچولی شي 4,500 افغانۍ دې کې هم یو لوکل راځي یو برانډډ دي دا بیا برانډډ دي که نه اصلي شی ده ښه مننه یو ډیزاین به بل هم جبارخیل صاحب راواخلئ بیا به خپرونه سره خلاصه کړو له خیره ښه جوړه همداسې جوړه راواخلئ دغسې یې راواخله ستونزه نه لري جلبات کې جوړه ونه لري که نه قیمت به یې لږ ډېرې مینهوالو خفه کېږئ به نه ګوره که نه ځینې چې راته په غوسه شي قیمت هم ډېر وي کار وګوره چې داسې کار ده ماشاءالله سم غوړي دي غوړي کوم غوړي دي زیړ سوچه کوم دا سوچه دا نباتي غوړي خو مړه څوک مفت هم نه اخلي دا سوچه دي جوړه وګوره خپله ځان ښیي چغې وایي چې زه یم بس همدا زه یم بل څوک نشته اټیټیوډ پکې زیات دی جوړه کړې ښه او داسې هر چا واچوله بس له نازه به کږه ورسره ځي سبحان الله جوړه خو مو ګوره څادر وګوره بلوز یې درته وښیم ته دا وګوره دا بیا بېله نمونه کار پکې شوی ده ګوره د بلوزونو ټول شرارو بلوزونه راځي دې غوندې ډک بلوز دی ویم نه راځي دا یې نسلونه دي دا یې بیا شا تخته ده دا یې بیا مخکې کار ده ډېر یو ښایسته کار ده دا هم د هندوستان والا دي کار هم ښایسته ده ډیزاین هم ښایسته ده قیمت به درته ووایم نو ورکه لږ ښه ارزانه به ووایه چې جګ نه ویل شي بیا خفه کېږي که نه جګ ریټه وایي دا ورته حساب کړو 28,000 افغانۍ 28,000 افغانۍ زه مناسب قیمت دی مناسب هم دا ده
د ده خبرې خو به مو اورېدلې وي ښه طنزیه لهجه یې هم درته وکاروله هیله دا ده چې ورته راسئ او د ځان لپاره یې وپېرئ ډېره مننه جبرخیل صاحب خوشحاله اوسئ تا هم مننه چې موږ ته راغللې الله دې خوشحاله لره باعزته اوسئ ډېره مننه ډېره مننه تاسو هم له تا مننه خیر اوسې مننه همکاري دې کور وکړه. ودان کور آباد له دوی ټولو په مننې چې له موږ سره همکاري وکړله او په همدغو جامو په ښودنه کې له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې له موږ سره تر وروستیو پاتې شولئ او زموږ خپرونه مو راسره تعقیب کړه اول خو داسې وکړئ چې د نورو لا ښو ښایسته او کلتوري جامو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ هیواد افغانستان او انشاءالله تر دې به ښکلي ډیزاینونه تاسو ته معرفي کېږي یا تاسو ته به درښودل کېږي د ښځینه ډیزاینونو اړوند نو ما محفوظ کاکړ ته اجازت راکړئ الله مو مل او ملګری شه ښې چارې ولرئ سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې